دا چې د روژې مبارکې میاشت کې د هیواد په کچه بیلابیل ډوله خواړه تیاریږي، خو مربا یو له هغو خوږو څخه ګڼل کیږي چې د روژې په دغه میاشت کې پیر او پلور زیاتیږي. فعلا ما مربای یک انشالله یک مربای سیب است، یک آلوی بخار است، سه نوع مربا داریم. فروشات ما انشالله بسیار خوب است. کدام ما به یک گفتیم در این نرخ نوا یا به چیز ناشکن نرخ نوا بسیار صحیح است. بلند هم نیست، برابر فکس است. 13-14 سال میشه مربا ساخته میکنیم. انشالله ماه رمضان دیگه وقتی معطل کار میکنیم ما. با نرخ نوا دیگه مربای سیب 80 ساخته میکنیم، 75 هم میدیم. مربای آلوی بخار 85 90 انشالله 80 روپیه. همدارنګه د مزار شریف ښار د مربا یو شمېر پیرودونکي وایي چې مربا دوی په روژه ماتي او پیشلمي وخت کې ترې ګټه اخلي. مربا شیرین است، مردم استفاده میکنه، سر دسترخوانش رمضان است، شیرینی خوب است، مردم استفاده خوب میکنه از اینا. بشار هم چیز خریدن، مربا خریدن، هم سودا خریدن آمدیم. چیزی که افطاری است اون مرا خرما این چیزا که آمده میکنیم. د یادونې ده چې مربا له تازه میوو څخه په مختلفو طعمونو کې جوړیږي او د مزار شریف ښار اوسیدونکي د روژې مبارکې میاشتې کې ډیره ترې ګټه اخلي.